درنو لیدونکو ښه راغلاست. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د امریکا پوځ د دیوالونو تر شا لیدونکي ټیکنالوژي جوړوي. په تازه راپورونو کې دا خبره څرګنده شوې ده چې د امریکا پوځ د دیوالونو تر شا د انسانانو، څاروو او وسلې وغیره کتلو لپاره په جوړیدونکي ټیکنالوژي کې ځانګړې علاقه لري. اوس مهال د امریکای پوځ پوهان داسې معلومات راغونډوي چې د کومو شرکتونو یا ادارو په دغه ټیکنالوژي باندې څومره کار کړی دی او څومره پرمختګ ته رسیدلی دي. دوی وایي چې داسې ټیکنالوژي جوړوي غواړي چې پوځیان له هر دیوال یا بل شي تر شا لیرې ولاړ ځایونه، انسانان، څاروي او بل هر شی وویني او هغه وپیژني او په خپل نظر کې وساتي. همداراز دوی غواړي چې دا ټیکنالوژي ډیره پرمختللې وي ترڅو پوځیان یې د هرې کوټې، لارې او هر ګوټ په اسانۍ ولیدل شي او تر نظر لاندې وي. د رسنیو د راپورونو په وینا د دې ټیکنالوژي په جوړولو کې د امریکایي پوځ ډیر ګروپونه یو ځای دي. دې ټیکنالوژي ته د STTW نوم ورکړل شوی دی. د ټیکنالوژي یو کار به دا هم وي چې په یو تعمیر کې موټر او څاروي بیل کړي او وپیژندل شي. همداراز دا ټیکنالوژي بیا دومره کار وکولی شي چې هغه په هر ځای کې د موټرو، انسانانو، شیانو او څاروو سم شمیر معلوم کړي او په بل پړاو کې بیا دوست او دښمن هم پیژندنه وکولی شي. په راپورونو کې ویل شوي دي چې امریکا پوځ غواړي چې د ټول مواد باید په یو ټیبلټ کې هم خپاره شي ترڅو په وخت باندې پرې پریکړه وشي. د یادولو وړ ده چې تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکایي پوځ د لا پرمختیا لپاره 2.2 تریلیون امریکایي ډالر اعلان کړی دی چې هغه به ټول د امریکا د پوځ لپاره په نوو وسلو جوړولو او نورو الوتکو اخیستلو باندې مصرف شي.